د حدیث شریف مفهوم دی چې دوه رونو یو محنت مزدوری کار کسب کو او بل به د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره جماعت مدرسه کې ناست و سبق پیوي. نو د محنت کوونکي یو پیر راغی او خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې ګنې زه کار کسب کوم او دې سبق وایي کار کسب نه کوي. نو محبوب هغه ته ووایي چې دا تاله چې الله پاک څه درکوي دا هم د دې طالب علم د سبق په د برکت باندې الله تعالی درکوي. د طالب علم ورور ته دا ولو نه وي چې زه ته سبق پرېږده او خپل ورور سره د کار کسب کوه. د دې حدیث شریف نه معلومه شوه چې که موږ غواړو چې الله پاک زموږ په روزه کې په مال کې خیر او برکت واچي، د رزق په فراخۍ په سببونو کې یو لوی سبب دا دی چې موږ خپل بچي خپل ورور ورواره خورایي د الله پاک د دینی تعلیم د زده کړې دپاره چې کم ایک نمبر تعلیم دی، کم اصل تعلیم دی چې په هغې په برکت په مور او پلار ته په هغه سخت طرز باندې ښایسته تاجونه په سریږي، ښایسته د عزت جوړې باچولې کېږي. امونږه تاسو دا اورو چې یو حافظ قرآن به انشاءالله 10 کسان ځان سره جنت ته بوځي، دومره به الله پاک خوشحاله شي. او چې که خیرې موږ په خپل بچي باندې په خپل ورور باندې علم کړي یا خاندان کې هم په چا باندې علم کړي، نو تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله 15 سپاره سورت بنی اسرائیل یو کم 8 نمبر آیات کریمه کې روایت راوړي چې الله رب العزت په دې عالم توی چې قف ها هنا وشفع لمن شئت، ودرېږه دغه ځای ستا دپاره 10 کسان 20 کسان 100 کسان 1000 کسان لاک کروڑ ارب کرب ټارګټ نشته. وشفع لمن شئت، شفارس کوه چې ستا څوک خوښي. نو الته روایت راوړی دی چې مولوي صاحب تبوي که عدد نجوم السما، د اسمان د ستورو په شان بېشماره خلک ځان سره جنت ته بوځه. دا څومره لوی سعادت دی چې موږ خپل بچي خپل ورونه دیني علم ته وقف کو. نو یو خو به الله پاک دنیا کې هم زموږ په مال کې په اولاد کې کاروبار کې فصل کې سارو کې خیر او برکت واچي چې موږ مخصوصو. او دویم ښکلا به هم راځي، په معاشره کې به ښکلا راځي چې څونه دیني علم سیوا کېږي. او اصل خو د قبر او د آخرت مسله ده. نو چې انشاءالله مونږ کوشش کوو په خپلو بچو باندې دینی تعلیم کوو، د دې په برکت په الله زمونږ کور کې برکت شي. او داسې نه ده چې ګنې مثال مونږ هغه طالب د علم نه محرومه کو چې راځه نو چې ته 100 روپۍ ګټې، نو دا نه چې 2000 به بیا ګټې، ګنې 1000 به هغه ګټي او 1000 به ته ګټې. نو هم دکه 1000 به ګټې خو 1500 بیا یو ګټي، 1500 به بیا بل ګټي. دا 1500 الله پاک د دې طالب علم د سبق د دینی په برکت تعالی الله سیوا درکوي. او په دغه 100 روپو کې تعالی الله داسې برکت اچي چې بل خوا په 100,000 باندې هغه کار نه کېږي. کم چې الله پاک بستا په 100 روپۍ باندې کې، خو د هغې دپاره شرط دا دی که مونږ غواړو چې الله پاک زمونږ په رزق کې فراخي راولي، نو چې خپل بچي یا خپل ورور ورواره خورایي د الله د دین دپاره وقف کو. الله پاک په دنیا کې زمونږ روزه کې برکت واچي. الله دې اول ماله بیا تاسو له عمل کولو توفیق راکړي.